بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. په دې چینل باندې مونږ په پښتو ژبه کې د سیفټي باره کې د ځان ساتنې باره کې ویډیوز جوړو. دا ویډیوز تاسو له په ذاتی زندګۍ کې په کورونو کې او د کار په ځایونو کې د حادثو نه په بچ کېدو کې مدد درکولی شي. دې نه علاوه کوم خلک چې په سیفټي فیلډ کې کار کوي یا د نبوش آی جی سی یا د نبوش ډیپلومې تیاری کوي، نو دا ویډیوز د دې لپاره هم کارآمده جوړې کېدی شي. نننی زموږ ویډیو په ایکسپلوژنز یا دماکو باندې ده. ایکسپلوژنز یا دماکې د کورونو کې یا د کار په ځایونو کې اکسیډنټل حادثاتي طور باندې کېدی شي. دا په آیل اینډ ګیس انډسټري کوم د تیلو کارخانې چې دي په کې ډېر زیاتې کامن دي، هلته ډېر زیاتې خطرناکې کېږي. دې نه علاوه په کورونو کې هم کچن کې مختلفې دماکې کېدی شي. په دې باندې موږ ځان له د ګیس سیفټي یو ویډیو هم جوړه کړې ده. زموږ اکثر سوچ ذهن کې دی چې یاره دا دماکه صرف ګیس نه کېدی شي. نو دا یاد ساتئ کوم څیزونه ته چې اور لګي یا کوم څیزونه چې موږ خورو، لکه مثلا چینی دي، د چینو دوړه چې کومه ده دې ته هم اور هم لګي او دې نه هم دماکه کېدی شي. دغه رنګ د اوړه چې موږ کوم خورو، روټۍ ته جوړوو، نو دې دوړې ته هم چې کوم دی یو قسم له دې نه هم دماکه کېدی شي. دې کې باندې موږ په ډیټیل کې دې باره کې خبرې کوو. دې نه علاوه په بعضې انډسټریز کې چې کوم دی ایکسپلوزیوز یا دماکه خیز مواد استعمالیږي، لکه مایننګ تاسو والی، یا مطلب لکه بعضې کې د غرونو اسکیویشن کوي، روډ جوړوي یا بلډینګ دپاره غره واروي، یا لري دماکه خیز مواد استعمالي او په کې دماکې کېدی شي. تاسو ته پاره به کېدی شي دا یو عجیبه خبره وي، د لرګي چې کومه بوره یا د دې کوم نری دوړی نو هغې نه هم دماکه کېدی شي. دماکه څنګه کېږي؟ دا چې کله کوم څیز ته چې اور لګي، کمبسټیبل یا فلیمیبل میټیریل، دا چې په هوا کې په یو خاص تناسب کې میلو شي په یو بند ځای کې، او هغې ته څه د اګنیشن سورس یا د اور څه چنګاري غوندې کې ولګي، نو دماکه کېدی شي. مثلا کچن کې چانه ګیس پاتې شو کولاو، او دا خبره لږ د غور د اورېدو ده، نو چې کله معمولي لږ غونته کې ګیس وي، نو په هغې کې چې کوم دی دماکه نه کېږي. دا ولې نه کېږي؟ چې دې ته لوور ایکسپلوزیو لیمټ وایي. د ایکسپلوژن د دماکې یو خپل لیمټ دی، د دې نه چې ښکته وي کنسنټریشن د کمبسټیبل یا فلیمیبل میټیریل کې دماکه نه کېږي. بیا چې لوور ایکسپلوزیو لیمټ نه دا واوړي، اپر ایکسپلوزیو لیمټ یو بل راشي، چې کله مطلب لکه ګیس ډېر زیات هم شي په کچن کې، نو که بیا هم پکې څوک ماچس ولګوي، نو دا اپر ایکسپلوزیو لیمټ نه چې بره شي د کنسنټریشن، نو پای کې هم بیا اور نه لګي یا دماکه نه کېږي. دې په لومړي کې دا وجه وي چې هغه ایندن یا فیول چې کم وي دا ډېر زیات کم وي لوور ایکسپلوزیو لیمټ نه ښکته، او د اپر ایکسپلوزیو لیمټ نه بره چې کوم دی اکسیجن ډېر کم شي، نو اور نه لګي یا دماکه نه کېږي. چې کوم آیل اینډ ګیس انډسټري ده، په دې کې یو ټکی استعمالیږي، زون 0، زون 1 او زون 2. زون 0 هغه علاقې ته وایي آیل اینډ ګیس انډسټري کې یا بهره انډسټري کې چې چېرته دماکه خیز ګیس چې کوم دی 24 ګنټې موجود وي، لکه مطلب لکه ټینکی کې دننه یا په پیپونو کې دننه، غټو پیپونو کې دننه. زون 1 هغې ته وایي چې هلته کې کله وي او کله نه، چې مطلب لکه یو خاص کار یا کېږي، نو هلته کې دماکه خیز اټماسفیر وي، او چې کار نه کېږي نو نه وي. مطلب دا دی چې کله تاسو ګاډي کې تیل اچوئ یا یو ټینکی نه بلې ته تیل ځي، نو دا ټینکو نه ګیر چاپېره، پیپونو نه بهر ګیر چاپېره زون 1 وي. او زون 2 چې کوم دی هغه داسې چې هلته کې د دماکې کېدو چانس بیخي هېڅ کله هم نه وي، لکه زموږ عام کمرې یا څه چې دي. نو اوس د دې نه به بچ کېږو څنګه؟ ټولو نه اول خو په سیفټي کې اهم خبره دا ده، کمپیټنټ ټیم، کمپیټنټ پرسنز باندې موږ ځان له یو ویډیو هم جوړه کړې ده، هغه وګورئ. مطلب دا دی چې هغه خلک چې هغې کې د کار کولو قابلیت، اهلیت او تجربه وي، نو چې کوم ځای کې خطرناک کارونه وي، نو هغه قابل او اهل خلکو له کول پکار دي. بیا به راشو چې یاره دې نه بچ کېږي څنګه؟ نو همیشه په سیفټي کې موږ د ایلمینیشن خبره کوو، چې کوشش کوئ چې تاسو سره کوم ریسک دی چې هغه بیخي ختم شي، د دماکې ریسک بیخي ختم کوي. مطلب دا دی چې پټرول نه، مطلب لکه د پټرول یا د ګیس نه چې کوم دی دماکه کېدی شي، نو که کوم ځای کې پاسبل وي هلته سره پټرول او ګیس استعمالوئ، نو مطلب لکه که تاسو د کویلې یا د لرګي اور استعمال کړئ، نو کېدی شي د دماکې چانس ختم شي. د دې بل مثال به زه تاسو لاسې درکړم، چې کله تینرو والا پینټ تاسو کوئ، پای کې د اور یا دماکې خطره وي، نو هغې په ځای چې د اوبو ډسټمبر استعمال کړئ، نو پای کې به د دماکې خطره نه وي.
همیشه د دې خپل ګیس ډیټیکټرز راځي، پای باندې تاسو ګورئ چې یاره ګیس خپل اټماسفیر مانیټر کوئ چې یاره دا د لوور ایکسپلوزیو لیمټ نه ښکته یو د اپر ایکسپلوزیو لیمټ نه چې کوم دی همیشه اپر ایکسپلوزیو لیمټ نه خو خیر بره کېدی نشي، خو لوور ایکسپلوزیو لیمټ نه همیشه چې کوم دی تاسو خپل اټماسفیر ښکته ساتئ. دې نه علاوه داسې کیمیکلز استعمالوي چې دی فلیش پوینټ لکه په کم ټمپریچر باندې چې هغې ته اور لګي چې هغه زیاتي. لو فلیش پوینټ والا ته زر اور لګي، زر دماکه کېږي، او های فلیش پوینټ ته په کلار کېږي. د دې مثال به زه تاسو له ورکړم چې پټرولو ته اور زر لګي او ډیزلو ته نه لګي، نو که تاسو یو ځای کې ته دواړه استعمالولی شي نو په کار چې پټرول په ځای تاسو ډیزل استعمال کوئ. همیشه د کم ډینجرس سبسټانس چې دی دماکه خیز مواد ځان سره کم نه کم ساتئ، زیات کوانټیټیز کې چې کوم دی دا مه ساتئ. او کله هم تاسو به وینئ چې تاسو ماشینان یا کارخانه یا بعضې کې چې کوم دی د دماکه خیز مواد ډینجرس سبسټانس لیک کېدی شي، یا مطلب لکه دې نه لیک کېدی شي یا ریلیز کېدی شي، نو هغه بیخي مه پرېږدئ او هغه واپس جوړوئ. دغه رنګ پی باندې کنټرول هم پکار دی، لکه بغیر کنټروله ریلیز کول نه دي کول پکار. دغه رنګ چې کوم دا ډینجرس سبسټانس دي دا چې کله هم ریلیز شي نو واپس راغونډول پکار دي. لکه د وړو کارخانه ده، ما تاسو ته ووایي چې د وړو په دوړه باندې هم چې کوم دی دماکه کې کېدی شي، نو پکار چې دی کومه دوړه ده یا چینو دوړه ده دا واپس زر تر زره را واپس شي. ایکسپلوزیو اټماسفیر مه کریټ کوئ، همیشه مطلب لکه ښه وینټیلیشن ساتئ چې هوایي نو چې کوم مطلب ګیس یا دوړه ریلیز کېږي نو د هغې کنسنټریشن به کم وي. د سپارک یا چې کوم دی د سپارک سورسز مه ساتئ. کوم ځای کې ډینجر سبسټانس تاسو استعمالوئ، کوم ځای کې چې دماکې خطرې نو یې دپاره خپل الکتریکل لایټونه ای ایکس ریټډ ورته وایي یا راځي، نه کېدای چې د هغې نه د سپارک وتو د هغه بټنو نه لیټونو نه پکو اګزاسټو نه د هغې څه خطره نه وي. دې نه علاوه بلډینګونه ډېر ریجډ او سخت نه جوړول پکار، لکه تاسو په اکثر کارخانو کې لیدلی شئ چې غټې د شیشو غټ روشندانونه یا کړکۍ وي پکې، نو د دې مین وجه دی چې یو خو دې سره وینټیلیشن هوا راځي، بل چې څومره سخت بلډینګ وي نو په دې کې چې کوم دی پریشر ډېر زیات جوړیږي او د دماکې خطره ډېره زیات. دارنګ په دې خطرناکو ځایونو کې خپل ورکران امپلایز کم ساتئ، غیر ضروري طور باندې هغه ځایونو کې خلک مه ساتئ کوم ځای چې خطرناک وي. او دې نه علاوه ایکسپلوزیو پروف پلانټس او بلډینګونه هم وي، مطلب لکه بعضې دیوالونه یا څیزونه دومره سخت جوړ شوي چې هغه چې کوم دی څه وړوکي اور یا دماکې سره ماتېږي نه. تاسو په بیروت کې یو 2-3 کاله مخکې یو دماکه شوې د دې په سی پورټ باندې، تاسو به هغه ویډیو یا تصویران کېدای شي لیدلي، هغې کې یو بلډینګ بیخي ولاړ پاتې شوی دی. همیشه د هرې خطرې او د ایمرجنسي لپاره خپل پلان جوړول پکار دي چې د هغې د ډیل کولو طریقه یې موږ سره دا معلومات په انډکشن ټول باکس ټاک او په ټریننګ کې خلکو ته ویل پکار دي. زمونږ سټینډرډز امپروف کول پکار دي، د لپاره داسې لابیز، پریشر ګروپس او یونینز پکار دي چې زموږ لیډرشپ ګورنمنټس په دې باندې مجبور کړي چې یاره د دې لپاره ښه پلانینګ وکړي. دغه رنګ ساینس هم دي، د ایکسپلوژن باره کې ساینس ورک سپیس باندې لګول پکار دي. دې باره کې نور معلومات تاسو ته د HCU کې او د اوشا په ویب سایټس باندې میلاویدی شي. د سیفټي باره کې نور ویډیوز که کتل غواړئ په دې چینل کتی شئ، لایک شیر سبسکرایب یې کوئ، کمنټ پې وکئ که څه غلطي پکې یا څه نوي ویډیو تاسو کتل غواړئ. او الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله اصلي حفاظت کولو والا دی. د لوی الله په امان خوشحاله او آباد اوسئ.